نه دې ټولو ته سلامونه نیکې هیلې ورسېږي. بیسودوال صاحب زه خو سهار نه دې بحث ته ناست ومه. یو خو د پیر صاحب یو خبرې ما ته سهار ډېر خوند راکړی ده. ما ویل چې زه به هم درته ووایم چې دا خبریال څوک و چې غږېده، خو په هر حال اوس بحث ډېر مهم پړاو کې ده، باید چې اخلال یې نه کړم. نو دا ستا او د افغان فنک صاحب د بحث په رابطه باندې ما ته د خوشحال خټک یو شعر را یادېده او هغه وایي چې نوره هېڅ لیدلی نه شي په دا منځ کې، یا پښتون یا مغول له ملکه ورک، یا پښتون خوار، او پښتانه که نور څه فکر که ناپوه دي، بې له تورې خلاصی نشته په بل کار. په موږ باندې هماغه فتاویل مغولیه یا فتاویل هندیه یا فتاویل عالمګیریه ټوله یو معنا لري. هماغه په موږ باندې تطبیقیږي، هماغه مغولیت بیا په موږ باندې روان دی او هماغسې د خوشحال بابا په نظر باندې راټولېدل پکار دي. او که دا کار ونه شي نو بیا به هماغه کیسه یي لکه څنګه چې خوشحال سره شوې ده، هر پښتون به زړه چودی له دنیا ځي او هېڅ به هم په لاس نه ورته ورځي. مغول به وي، مغولیت به وي، او د مغولو د پښو د آسونو د پښو ګردونه به وي او د خوشحال بابا په قبر به پراته وي. نو زما یوازنۍ خبره همدا ده چې له دغسې مغولیت یا اسرائیلیت یا فرعونیت، په پښتونولۍ کې دې ته مغولیت وایي، په شریعت کې دې ته اسرائیلیت وایي. له دې نه د خلاصون دپاره یا د خالد بن ولید توره پکار ده او یا د خوشحال بابا توره پکار ده. نور که تاسې د پښتو له نظره ورته ګورئ، که د شریعت له نظره ورته ګورئ، په هر چوکاټ کې ستاسې حق په دې جوړیږي چې تاسې د تورې ته لاس کوئ او د خپل قوم، خپل عیال، خپل وطن، خپل مال حال له دغسې ظالمانو، له دغه فرعونیانو نه وژغورئ. نو زه نور ډېر څه ویل نه لرم، نور علمي بحث به در سره فنک صاحب وکړي، خو په دې کې هېڅ تاسې که 200 کاله نور هم دې ته کښېنئ چې په جرګو او مرکو به دا خبره حل کوي. که تاسې حل کړله او جلال امرخیل مړو، راشئ قبر یې راوباسئ، هډوکي یې سپیو ته واچوئ او که ژوندی و ژوندی په دار وخېژوئ. دا خبره ما 4 کاله مخکې هم کړې ده، بیا هم تکرار کومه، 4 کاله پس به هم دا خبره کوم. تاسې چې څه غواړئ، که هغه تاسې سره دوی په جرګو په مرکو ومنل، که مړ وم مړی مې سپیو ته واچوئ هډوکي، او که ژوندی وم په دار مې وخېژوئ. دا واضحه سپینه کره خبره ده. او که څوک دا تمه او توقع لري، که هغه زر کمال یاري، که هغه ډاکټر صاحب فاروق اعظمي، که هغه عبدالباري جهاني، که هغه کوم بل لیکوال او شاعر او فرهنګي او عالم او ساینسپوه ټکنالوژیست او ټکنوکرات، که هر څوک دا تمه او توقع لري، دا تمه او توقع د خپل خوب د اوبو ته تیر کړي، ځکه دوی یو نوی دین ده، د دوی یو نوی شریعت ده، او په هغې که ته پوره ونه ختلې ته نه یې، او که په هغې باندې پوره خېږي نو ته هم په همدوی کې بیا راځي. او دوی چې ته څه غواړې هغه تا سره نه مني، وروره 100 کاله پس هم تا سره نه مني. او که څوک وایي چې نه مني، ما ته د یو ادنا مثال راوښیي چې دغه فلانۍ خبره اول نه منله، اوس یې را سره ومنله، په جرګه او په مرکه یې را سره ومنله، کورم ودان. شروع چې چا ورسره سر نه تاوول، زما د مخالفت د وجې دغه د خیر پیدا کېږي. ډاکټر صاحب ستړی مه شئ، میک هم ستا ده او سوالونه هم ستا دي او تقریر هم ستا ده. سلامونه د اسد احمدزي ورور ته، د امام ماما جان ته، ایګل صاحب ته، بیسودوال صاحب ته پوښتنه کله کله کوو له خالد فهیم نه. خدای دې صحتمند او خوشحاله لره. تا سره ژوندی اوسئ. همداسې امرخیل صاحب ګرامي ته، ټولو ته. زه بیسودوال صاحب تا خو به د اتمر صاحب خبرې اورېدلي که نه، دلته حسن خان سره یو مصاحبه کړې وه دغه ریسنټ کې، او یو څه خو مو اورېده وو. او هغه ګوره واضح دا خبره مطرح کړه، ویلې چې وروره 3 کټګوري خلک دي په افغانستان کې. یو هغه ډله لکه ډاکټر عبدالله، مسلم یار، زاخیلوال، فاروق ورد. غوږ ونیسه ورور جانه، ډېر ښایسته پښتو غږېږي. ښه، موږ یو شی لرو په استخباراتو کې په نوم د ګپګیري، یو مضمون ده. سړی غږوو بیا یې تشخیصوو. دغه بعضې شیان د اصلاح که لکه مسیحا سې وایه که نه. هغه ورځ د وروره پلي خشتي جومات د وروره ادرس ورک باغوش. پلي خشتي جومات کته ده له سینمای پامیر نه، پورته نه ده، مخ په پورته. نو ورور جانه ډیواید اند رولز مه کوه، افغانستان له جنګه خسته دي. ته وروره زه سم صحیح دې پیژنم، ښه چا رالیږلی، څوک یې. ته زه یو څو ادرسه درنه پوښتنه کومه، که تا ما ته په دغه هر ولایت نه درنه پوښتنه کوم، که تا جواب راکړه
چې ته چی وایې زه تا سره بیعت کوم. نور نو ته نه افغان نه پښتون یو پنجابی وروره پښتو دې زده کړې ده. دغلته ته ډېر یو شوم هدف لپاره کار کوې. ما داسې پېژندلی چیرې اوسېږې، څوک یې، چا راوستلې، دغه سوژې واژې په دا ټولو دې پوهېږم. اوس مایک خلاص که زه پوښتنې درنه کوم. او نه ډاکټر صاحب ستا خبر چې خلاص شو ودې بیا فرمایي خپل خبرې وکړي. نو پرابلم ودې فرمایي او وفرمایي. ښه زه وایم ډاکټر صاحب محترم هغه عزت او قدر درچا به وساتو تر دې نه حده نه به وړاندې بېسودوال نه صاحب ولې زه تا ته نه خیر وایم، ده ولې ایګل ته نه خیر وایم، ده ولې اسد اوس احمدي ته دغه نه وایم، ولې د دغه عمر الفاظ خیل چې دومره مخالف ده ګوره نه وایم. ډاکټر صاحب دغه دغه سړي ټوله الفاظ سوانح ما سره سته. دی وروره پنجابی ده، پښتو یې زده کړې ده. که یې ځان دې معرفي کړي د کوم ولایت یې چیرې دې کار کړی، که تا وویلې زه سر نه تا سره بیعت کوم. ډاکټر صاحب زه بخښنه زه ډېره بخښنه غواړم ډاکټر صاحب مداخله کوم ډېره زیاته بخښنه غواړم که سوانح تا سره یې ته مهرباني وکړئ د سوانح مونږ ته دلته زما واچوه. سوانح نشر کاسې طالبان په لټون کې دي په پیدا به مې مونږ به قتل فکر وکړو ډېره ښه چې مونږ خبره. به بیا قضاوت وکړو چې بیا رښتیا پنجابی ده او که نه. دا پیر یې ښه پېژني. نه ته تا دعوه کړې پیر دعوه نه ده کړې. مهرباني ډاکټر صاحب زه ډېر په احترام ګوره که ته سوانح واچولی شي ګوره که دا رښتیا هم یو چا ګمارلی زه به یې تا ته هم در ولېږم شخصي ښه. او دا نه دلته یې ووایه دلته د ټولو خلکو په مخ دا کې یې دومره ووایه دنه که چې دا دی یې چا زه رښتیا مطرح کړم. ګمارلی ګوره ډاکټر صاحب یو خبره ونیسه وه عمر ډاکټر خیل صاحب، دا یې دومره یو دقیقه دنه چې اجازه دا یې راکړه دومره یو مطرح. دقیقه زه به یې د بېسودوال نه صاحب زما ته خبره ولېږم بیا دې دا تکمیل قضاوت کړم وکړي. ډاکټر صاحب زما خبره زه تکمیل کړم. دا که پنجاب را لېږلی که بل را لېږلی که بل را لېږلی دا سمه خبره ده چې موږ په خپلو کې فکري فزیکي عملي په هر ډول اختلاف لرو خو وطن زموږ شریک ده مشترک ده زموږ ارزښتونه مشترک دي او که په دې کې څوک بیا د جاسوسۍ په نیت رادننه کېږي هغه ممکن منفور ده او دا منفوریت باید موږ سره عام کړو. دې کې د بېسودوال صاحب د میسیجونو کوم ضرورت نشته عمر ورو. خیل دې کې صاحب ما ته د شخصي میسیج کولو کوم ضرورت نشته ګوره ورو. د وطن مسله ته ده. متخصص سړی یې. بېسودوال صاحب هم ګوره پوس ورباندې یو څو خبرې وکړې. د اوله ورځ چې راغی ته غوږ ونیسه. د اولې خبرې کوم د اولې ورځې ښه سوانو ته به راشو انشاءالله. سوانح هم درته وایم. اول ورځ چې راغی دلته یو سپیس جوړ سو چې ټولې ډلې لکه ته زه بل قرار دا ټول سره را جوړ سئ یو واحد غږ جوړ کړئ راځئ د افغانستان لپاره اصولا کار کوو چې لار چی ده. دغه نور سیاسیون خو ټول خرڅوي خلک دي ځان په بل خرڅوي په بل خرڅوي. راځئ موږ تاسې خدای راجیګ سو په ده کې دوه ډلې جوړې سوې. یو وویلې چې د پاکستان له طریقه که موږ ته هر شی راځي منفور ده نه منو. لکه چا لکه وروره حکیم ناصري و بل بل ډلې ویلې وای همدارد و قرار دوی ویلې وای که د پاکستان له طریقه جنگ کیږي ودی سي خو مقصد طالب نظام د ختم سي. اوس نغه پیور افغانان سی وو چې ویلې چې دغه د پاکستان له طریقه څو نظامونه راغلي دي موږ ته د منلو نو در بدره سو خاک بسره سو د دغه له طریقه هر شی نه منو دی چې هغه ډله چې افغانانو د سړی راجیګ سو همغه ډله یې ټارګټ کړه همغه ډلو ته یې خرابې خبرې وکړې دغه سوانح مې پیدا کړې ده او دا د غوږ ونیسه فنګه. حکیم ناصري که هر څوک د ما افغان ده ډاکټر ورور صاحب مې غوږ ده. ونیسه یو دقیقه اوس ځواب ودرېږه درکړم. ته ما ته نه تاسو مه ته غږېږه فضول خبرې مه کوه فضول خبرې مه کوه ګوره فضول خبرې ما مه ته کوه پښتنه نر غوندې درته کوم. فضول خبرې مه کوه. ګوره حکیم غوږ ونیسه ناصري ته به ځان حکیم ته ناصري ښکای وایې وروره ژوندی ده. پښتو دې زده کړې دلته کارونه مه کوه حکیم یوه دقیقه یا- ما ته لږ غوږ ونیسئ زه موټر ته هم اوس چلوم خو پښتانه په او هر صورت افغانان په جنګ ډاکټر اچوي صاحب ټوپک ما ډاکټر سره صاحب ده و زه ډاکټر وروره صاحب جنګ کوم ته یې څوک. ډاکټر صاحب و ډاکټر صاحب ګوره ښه دا خو ډېر ښه معلومات دي چې تا له موږ سره شریک کړل چې د موږ په مابین کې جاسوس ناست وي او احمدزی موږ یې نه صاحب که پیژنو. مې غوږ دروغ ونیسه. وویلې کافر دې له اوس دنیا خو تېر سم. اوس یې موږ ته ثابت کا موږ ته یې اسناد واچوه موږ به ځان ترې وساتو ځکه چې دا د وطن په ضرر ده د افغانانو په ضرر ده باید ته ثابت کړې. اوس که ته وایې چې دا نو مهم نه تاسو ده خو او زه نه ګوره هغه کوم مسلکي نو دا واسه بیا د څه مطلب. ته خو دا 10 کاله له میډیا سره د سر و کار ده ته د دغه سړي د خبرې ټولې ما سره سته ته غوږ ورته ونیسه زه دا ټول شیان درلیږم هم ښه. دی وروره دومره اساس یونیک جوړ شوی ده دلته راغی سټیج ورکول سو بل ورکول سو دی همدرد سره جناب همدرد صاحب هلته هم ځان ننویسته بېسودوال صاحب دلته هم ځان ننویسته. غوږ ونیسه 21مه پېړۍ ده تا غوندې خلک افغانستان دومره قدرونه لري
تا غوندې خلک موږ داسې تشخیص کړي دي ښه چې تا غوندې 10,000 راسي دلته نه چلېږي عزت مننه نه مننه ډاکټر ګوره صاحب دا کیږو په بحث ډاکټر باندې صاحب بحث سرویلنس کې اوس به کیږو صحیح او شي که کنه سوانح وړاندې کړي دا درته ډاکټر صاحب امر خیل دا صاحب د موږ بخښنه تاسې افغانانو خبرې دي درته وای وکړې بیا ډاکټر درته صاحب وړاندې کوم هم درته ډاکټر وړاندې صاحب کوم زبي هم ډاکټر صاحب زبي جان ستا خبرې خو ما اورېدلې موږ وایو چې دا فضا هم خرابه نه شي نو اوس به افغان صاحب ته وخت ورکوم داسې ټول به سکوت لکه ستا په مقابل کې چې بیا که کوم سوال معلوم بیا به لاس پورته کوو هغه سوال به وکړو. صحیح ده دا دې ځان تشریح کړي دا زه وایم ما په ته نور جمهوریت پکې کې څه مه وایه تا خو ودرېږه ټول وویلې دا نر یعنې غوندې وایم ټول ځان تشریح کوم ما په جمهوریت کې انتخابات کې کار کړی معرف کې مې کار کړی استخباراتو کې مې کار کړی په د نظام کې په چی کې مشاورم دا د ځان دغه رقم تشریح کړي دا څوک د چیرې کار کړی ودرې ولایت مې هم درښیم کابل موسهي ولسوالۍ قوم هم درښیم دا د ځان راوښیم دسې هغه ده خوږ ډاکټر صاحب موږ او تاسو ډېر زیات مشکلات لرو خیر ده په دغه کې عذر د خلکو ومنه ښه شخصي مننه مشکلاتونه هم بېسودوال لرو صاحب نور ګوره هم لرو بېسودوال صاحب ګوره دا د ډاکټر صاحب په شمول د هر افغان حق ده چې زما په اړه یا د بل هر انسان په اړه په دې ټولنه کې شک څرګند کړي تجسس وکړي پلټنه وکړي دوست او دښمن تشخیص کړي زه دا حق هېڅ کله د ده نه اخلم دا حق اوس دی تشخیصولی شي زما په خبرو کې که زما خبرې د افغانستان د علیا منافعو خلاف وي ډاکټر صاحب خو څه کوي یو عادي افغان حق لري په ما انتقاد وکړي تحلیلي مقاله لیکي ریسرچ کوي کنفرانس ورکوي مظاهره کوي سپیس جوړي د دوی حق ده زه به خپل وضاحت ورکوم پاتې سول دغه راځو زما د شخصي بایوډیټا په اړه تر اوسه پورې د دې حاکم رژیم امیر المؤمنین خپل ځان نشي راڅرګندولی تهدید سره مخ ده ټول هیواد هم د ده په قبضه کې ده ما بار اعتراف کړی چې زه یو ډېر کمزوری انسان زما ژوند د تهدید سره مخ ده دا کومې خبرې چې زه کوم که دا نن ورځ ډاکټر صاحب زما په اړه دقیق معلومات لري او طالبانو ته یې ورکړي ډېر قیمته یې ترې اخلي زما سر د ګنډېرۍ په څېر کټ کوي کابل یو چوک کې به ځوړندي دی د لطف وکړي زما په اړه چې څومره اطلاعات لري او زه دته د ملي ګټو دښمن ښکارم د طالبانو د استخباراتو ریاست د دې کار دپاره ناسته ور دي چې دی زما معلومات ورکړي هغه به زما سټوري اینډ کې پای ټکی ورته کېږدي یعنې څه زړه یې درته نه بدېږي دلته فنګ غوږ صاحب ونیسه زړه یې درته فنګ صاحب بدېږي نه نسته واسه دا مسله نه پېژنې دا یې دومره ماهره ده دومره شاطر ده مسیحات شي ته وایي فنګه مسیحا ناجی ګند شي ته وایي ګند ګند دغه اوس چې د افغانستان کې کوم رژیم حاکم د دې ته ګند وایي انډیواله داسې دې زه پېژنم ښه ګوره غوږ ونیسه قنده قرا خپل یاره وظیفې آرام کېنه کوچنی وړکی آرام کېنه غوږ یوه ونیسه خبر درته کوم ګوره یوې خبرې ته غوږ ونیسه ښه دا یوه خبر مې ډېره په اطمینان واوره مایک دې بند په ریفلاکس راځي ډاکټر صاحب زه فول د خپل ځان سکیورټي ساتم ته او ستا رژیم هیڅ ډول نقص نه سي راته پېښوی خو یقین وکړه د دې ټولو خلکو لمخ خو ناستې کینټ اعتراف کوم غوږ ونیسه مایک دې بند که دغه اوس دا زما خبرې ثبت که خپل فامیل سره دې پرېږده که ته د خپلې رویې نه وانه وړې ممکن ته زما هیټ لیست ته ولوېږي او زما خلک ستا مرۍ ته دومره فاصله لري لکه د تا د سا رګ ځکه ته یو ډېر افشا سړی یې تا ټول فایل ما کتلی غوږ ونیسه غټ مه غږېږه ته تا پېژنم ته څوک یې انډیواله ته اوس ما ته له پاکستان نه اخطارونه راکوې یو پنجابی سړی غلی کښېنه موږ 20 کاله تا سره وهلي دي ته یې څوک وای کله چې څوک د دښمن په اړه خبرې کوي هغه خپله دښمني دی د پنجابۍ خدا د اوس ځان د افشا که که نه پنجابۍ د هیبت الله د وروره ته زما فایل لري د طالبانو د استخباراتو ریاست ته یې ورکړه هغلته سار ادم کار کوو د ډس کې زه ومه دې خواته لیونیه ورکه هغه ډس کې د سار ادم تا سره اوسېدل هلته دې خواته زه هم په افغانستان کې په هغه ډس کې کار کوه ورکه زما فایل ورکه هغه ته د طالبانو استخباراتو ته هم له تا سره ته ځان د افشا که دلته ټول وپېژندلې ته افشا یې افغانان په جنګ وانه چې
موږ ته پیږو شاید خپل ته کار هم پیږي ته پنجابی څوک زده یقین څه وکړه غلطه دی یقین وکړه یو ځوان یې مې مجبوره و چې نوم د هټ لیست ته واچوم او د طالبانو د مبلغینو په لیست کې د نوم ولوېږي بیا خرابېږي یو ورځ ما چې پیژنې بیا خو پوم څه کار بس کوم مننه زه تاسو سره هیڅ ډول بحث نه لرم ورځئ طالبانو استخباراتو ریاست د خدمت کې د څومره معلومات زما په اړه لري ولې ته موږ خپل پیږو خپل کار هم پیږي ته هیڅ ځایږي نه په دې موضوع کې مننه ډیره مننه ثانک یو ځان دې هغه ودې پیژنده احمد ځای صاحب ډاکټر صاحب ودرګه به سودوال صاحب د هټ لیست یو پیژنده څوک د دای د څه فکر کوي خیر د نو ځان سره وساته زنو تاسو دواړه سره پوه شولې د امرخې صاحب لاس پورته او ما کړی ورپیل در سره ثبت کا دا زما خبرې مال ریکارډ کا خپل فیملی ته دی پرېږ د جبل ورځ د چرته پیدا کیږي بیا خو یو وخت کې در باندې وڅ صحیح کنه آفرین شاباس نوبت ما وکنه به مهرباني سوال وکړه خدای ما بعد لره خوشو چې تراغلی امر خیل صاحب کنه دغه د منګه دا ایزک عادله خطه و دا ما خو ول چې دا حدید راغلی د ورور باس خرابې زه پوهېدلم هغه د خاطر لاړم مهرباني خیر سپیر صاحب کور دی ودان ما صرف دوغم رویل چې دا بحث خیر شخصي کوي ما اخلالوي ما په موضوعاتو باندې وغږیږي نو امر خیل صاحب دلته د موږ د ملک خبره ده او قربان دي سم امام د ملک خبره ده ډاکټر صاحب زما د سخون د زخه چیرته نه کوم ولې د غپیر ته نه وایم ولې د سوال ته نه وایم ولې د اساس مونږ ولې د ته نه وایم مونږ ولې د ته نه وایم کنه ډاکټر صاحب خیر اجازه راکړه ډاکټر صاحب موسیقي کې کوم کلی یو دقیقه چې زه اوس د سارک تور نږدې سم موسیقي کې کوم کلی زه په دې دواګ باندې صفانګه خیر ته څنګه تلویزیونو ته ناست یا نقشې چې درته معلومیږي نمونه هم درته ذکر دي واګونې سالکه لاس د چا څلور طرفه د قبله موسیقي کې کوم جوړ کا پنجابا ډاکټر صاحب امان خان سپک کارونه مکوه زه د سان پیژنم موسیقي کې کوم کلی د چینوي کې چینو نه راپاسه پلار د چینوي کې چینو نه راپاسه وایم پلار دی مزه نه خو د افغانستان په جغرافیا دی وخت وختل ما سره خبرې وکړې ته د کوم کلی چې هغه کلی کې زه اوس خپل رګونه تاته وښیم چې ستا سار په څومره نږدې دغه زړه کلا دې لیدلې ده کومه زړه کلا ډېر ټوله موسیقي زړه دلته یو نوی تعمیر هم نه دی جوړ شوی بلد کنه خو درته تلویزیون ته نه بلد یم بلد یو هغه چینو غونډۍ درخې غواګونې سامعین خیل نه درخې یا دروب کلا نه درخې زه به پوښتنه ترې وکړم ډاکټر صاحب ته اجازه ده زه به په کابل ښار کې ترې پوښتنه وکړم زه صحیح ده دا خو که چېرته ماته صحیح ویلې اول لا په بالله که ما د سره ګوره دا فتان دی وایي دا فتان دی وایي چاټ جی پی ټي دې نه کوي په ثانیو کې درته وایي فنګ صاحب خیرآباد درته معلوم ده کوم خیرآباد خیرآباد دوه خیرآباد دي دواړه ووایه زه یو کېدی نه دواړه نه ته دقیق راته وښیې کېدی ستا ته هم نه معلوم ځان نه دي پوښتنه کړې یو خو ومه ناحیه کې لرو بس صحیح شوه ومه ناحیه دې چې ویله خبره دې ختمه کړه د ومې ناحیې خیرآباد مې ویلې یو خو ومه نه ګوره ما ته غوږ شه احمدزی صاحب ښه تا داسې ده ښه زه به دونه پوښتنه وکړم دغه اوسنیو حاکمانو نه د پولې یک پیسګي هغه دې راته ووایي دغه جغرافیوي موقعیت چار طرف شرق شرق لاره دې طرف ته نشته نه شي ویله خبره د امتحان جوړه خیره زه کوم چې سودوا سه ولاله تا مې همدغه څه نیکو خبرو ته مې همیشه ډیر نیک سړی الله بد لیدلې ولاکه مې ورته جواب ورکړی او زه به بیا پنجابی وی خو په هر حال دغه فنګ صاحب زه پیژنم دا مخکې هغه د صدیقي صاحب پاکلم هر چا ویلي چې دا مسار د ماضي پیژنم دغلته مخامخ مې ورسره کتلي لیدلي دي او په رسمیاتو یې پیژنم او دا فنګ صاحب هم زه ښه داسې دقیق یې پیژنم نو نه پنجابی ده نه دغه ده نه څه ورته وایي نه هندی ده او نه ایرانی ده د همدې وطن سړی ده او نور نظریات او افکارو د هر چا به مختلف وي او بیا که څوک وایي چې فکر یې پنجابی ده هغه بیا یو بیل بحث ده یو فلسفي بحث ده که نه هغې ته به نه داخلیږو خو اوریجنل د پلار نیکه اډوکي په همدې وطن پراته و د همدې وطن سړی ده نو دا بحث هم دلته پای ته ورسېده او زه خو دغه نه غواړي څوک سیکولر نظام غواړي څوک شرعي نظام غواړي په دې باندې باید بحث وکړو او څوک دلته په د اسلام په نوم باندې اسرائیلیت پلي کوي په دې باندې باید بحث وکړو اشخاص باندې بحث ډېر ګټور نه ثابتېږي موږ ته په افکارو باندې په مسایلو باندې بحث موږ ته ګټور ثابتېږي
خدای دې وکړي چې دا په رښتیا یو پنجابی راشي او دلته موږ سره په افکارو بحث کوي. موږ باید بحث وکړو په افکارو باندې، په نظریاتو باندې، په مسایلو باندې. مخکې دلته یو چا په قرار صاحب هم تور ولګو. زه په دې پوره باور لرم چې قرار صاحب هېڅکله هغه سره زه تقریبا داسې وګڼئ چې 20 کاله مې نور ووتل چې ورسره پېژنم. هغه داسې سړی نه ده چې هغه د پاکستان له لوري موږ ته نظامونو راوستلو دغه طرفدار وي. د هغه په خټه کې دا شی نشته. البته له دې اوسني اسرائیلیت سره ورانه ده او دا ورانه به ورسره وي، دایم به ورسره وي. زه په دې ګواهي ورکوم. کسان چې هغه پیر صاحب به بیا راته ووایي ډېره د بې ادبي معافي چې په پردۍ کونه شرطونه مه تړه، دا خبره یې صحیح ده. ولې تر څو چې زه هغه پراکټیکل مسایلو ته ګورم نو هغه سړی هېڅکله له خپل دریځ نه اوړي او له دې اسرائیلیت سره ورانه ده او دا خبره کوي چې که بیخي په اصطلاح که شیطان هم په دوی باندې یو وار ګزار کوي بس موږ وایو چې خیر اوسي. یعنې د هر لوري نه که پې وار کېږي، که د مقاومت نه پې کېږي، که د بل نه کېږي، که د بل نه کېږي، څومره چې په دوی کې جړه رامنځته کېږي هغومره یې موږ په خیر ده. خو دا نظر نه لري چې هغه د خامخا مطلق د پاکستان له طرفه دی. اوس یو بل شاه شجاع راشي یا د یو بل حبیب الله راشي یا د کوم بل راشي د هغې طرف نه دلته د موږ ته نظام راولي که نه. په دغې نظریې سړی نه ده. نو مننه بیسواد صاحب، خوشحاله اوسئ. تاسو هم ډېر زیات بس مننه. په شرعي نظام باندې به بحث وکړو. زه خپله شرعي نظام غواړم. شریعت کې څه دي، شریعت کې څه دي، په طالبیت کې څه دي. شریعت او طالبیت یو له بل نه جدا مفاهیم دي. دلته سهار د احمدي صاحب فکر کوم چې دا خبره وکړله چې دوی قرآن او حدیث پرېږدي او هر څه د حنفي فقې په بنیاد کوي. دا خبره کاملا زه ردومه. احمدزی صاحب د خفه کېږي نه له مانه. په حنفي فقه کې ډېر په زرهاو مثالونه درکولی شم چې هغه دوی ورسره په مخالفت کې واقع دي. اول هم دغه د نجونو د زده کړو مسله تاسې په حنفي فقه کې وګورئ، په دې باندې په هېڅ ځای کې کوم بندیز کومه دغه نشته ده. ما مخکې ویل چې مغولیت، مطلق مغولیت موږ باندې هغه اسماعیلون یو کتاب لیکلی او دویمه سقاوي بیا لیکوال نوم پې باندې سمسور افغان لیکلی و که نه، یعنې په مسار نوم یې لیکلی و. نو خیر اوس خو دا خبره ډېره رسوا ده، داسې نه ده چې زه راز افشا کوم، ټوله دنیا اوس پې خبره ده. نو په موږ باندې دویمه مغولي اوس حاکمه شوې ده. ښه، دویمه مغولي ده او د دې دپاره خوشحال خاني په کار ده. د دې دپاره باید پښتانه هماغه کیسه باید وکړي لکه په کوړي خټک کې چې ونیول او لنګوټۍ ونه یې په جوماتونو کې ځوړن کړل. هماغسې یو کیسه بیا په دوی را روانه هم ده. موږ په دې باور هم لرو. مننه مرخیل صاحب. او د طالب په دې قوانینو تا ځان نه وروره نه ده بالکل وروره ډاکټر هادي جوړ کړی ده او راشي په دې بحث کې وروره هغه نه راغی هسه قومي نه ده. بحث کوي. ګوره پیر صاحب دغه هغه څومره قومي چې بحث تاسو کوي او ته ګوره وروره دا ډاکټر بحث صاحب کوي. اشرف غني دې منلو ده، واوره همداسې احدي ګوره، احدي، اتمار، بل هر مشر د افغانستان ډېرو خلکو بیا دې وروره منلو ده. زما خبرې ته غوږ شه. نو تا دای ته په دې احدي منلو ولې وړ ده. لګېږي؟ دای ورور د څه زما خبرې ته افغانان غوږ دي شه. زما هغه خبرې ته غوږ لګېږي. شه وروره. داسې کار د تا ته د منلو وړ ده. زه ویې منه، زه لاړ شه ورور تاجکانو ته کنځلې وکوه. وایي لاړ شه کنځه ورته وکړو د مه یې پیسه. د ما د سره کار ده، د فنګ سره. واوره د وروره سره د دای تا کار راغلی ده. زه چې درته ما وایم سوژه زه ګوره وروره ته احدي مونږ د ما خبرې ته سوژه غوږ شه. خرابه کړه، احدي د ما واوره ته پروژه یو خبرې ته خرابه غوږ کړه، شه. احدي خلک ګنګس کړل. یا وروره دغه بحث اول مونږ شروع کړی ده. ښه، په همغه ورځ باندې وروره په دغه بحث کې وروره ډیله شوې. تا ولې دا مونږ ته ولېږه، درته مو ولېږل وروره. نه دا بحث کې ډیله شوې چې نه دا قوانین نشته. همغه قوانین دغه راغلل. په همغه شپه هم چې دا بحث ولیکه تا ولې چې دا دې سړي لیکلی ده وروره دا نشته ده قوانین هغه د راغلل. ښه څه دې وکړل یې سمونه. دته له کوم جوار راغله خبر دی، ما چلنجوه سمې وپېژنم. ښه سم یې وپېژنې وروره. نه ده دی داسې دلته ځان واوره افشا که هټلس ته داسې کا فنګ صاحب. خو ښه صحیح ده. هټلس او دا ده ګوره. ښه تم دغه کار نه کوه. اختار ته ګوره د اوس ما چاته نه ده ورکړی، ده ما ته اختار راک امرخیل صاحب ته خو یې پېژنې. ښه زه به انشاءالله 2 نفره در ولېږم، د ده به ته د کورنۍ ادرس ما ته راکړې. زه وروره زه خو هم ګنډ درته لم پښتون یم، دی چې ځان ته پښتون سره وایي ما او د تاسې ورور د ما نه نو زه به یې ولې درکړم و ډاکټر صاحب، زه به یې ولې درکړم. نه تا نه خو ډېر دا څه اوس پېژنې، تا خو ځان نه معرفي ګوره کوې، تا ته به خلک زه در اوس ولېږم ته چېرې ودرېږه اوسېږي. بېسوده. ته ودرېږه نو پېژنې خو یې ته چې امرخیل توانې صاحب درته ما معلومېږي. ته زه امرخیل خو صاحب پېژنم، زه خو معلوم چاته دی ادرس چې نه هټلس ورکوم. خبره امرخیل وکړه. صاحب ته خو امرخیل اختار صاحب راکړه ما ته. زبي تا یوه خبره وکړه. زه هم پښتون یم نامه نه بره ګنډه تړم. همدا خبرې دې وکړه که نه. ته خدای چې ته پښتون یې د یو دریم سړي نه د بل چا د کور ادرس غواړي، د خپلو خپلوانو ادرس یې غواړي. یعنې دا د پښتنو کار ده. دا د پښتنو کار ده. زما دا د ولسوالۍ ته پښتنو کار ده. راننوته غوږ ونیسه. تا ولسوالۍ ته پیر ننوته صاحب تا نه خیر د اوسئ. کور پوښتنه ودرېږه وکړه. چینو ته دغه غونډۍ خبره چې پیر چېرته صاحب خیر ده، اوسئ. دا کله مه کوه که نه. دا چېرته د ده، پښتنو دلته دې کار نه ده پیدا وروره. کړه پښتون چې ملغړ سړی غړ راګیر کړ
پیر ګوره صاحب دلته پښتون چې څه ته سړی کمپاین کوي؟ نه کومه واوره ته د عباس هغه ورځ خرابې مې ګوره درته ویلې پښتون دا سړی ته نه پیژنې مه کوه دا کارونه واوره رابطه کېږي ورسره بیا دې وروره ما کمپاین ورته خبرې ته شروع کړی برګې کېنولې سوژې وواژې زما خبرې عنوانونه ته دی درته ټاکلي زه چې یو سړی نه ده عنوانونه دا نه ده ګوره زما دغه هر سپیس کې چې زه یم دغه عنوان چې دا دغه د خلکو په خوښه لیکل کېږي ښه دا ما یوازې نظریه نه ده دا درته په ښکاره ووایم ته په دا خپله هم وروره حق لرې چې نرمبورې ګوره مسکته راشه ده ګوره ښه ګوره ته زما دا خبرې ته غوږ شه که نه زه درته وایم ته هم حق لرې چې د افغانستان په اړه هغه عنوان کې ضرر نه وي ته حق لرې چې راشه وروره نه ده همدا اوس عنوان راته ولېږه زه یې درته جوړوم راشه ته بیا خبرې مې پرې وکوه خبره دا ده دغه د عنوانونو خبرې مه کوه تر څو پورې چې نو زه یو ما سړی خو ونه ده ته پیژنم اخطار ورنه که ډېر واضح مې ورته ها وویل چې زه په هغه پیر درته نه وایم چې زه لګېږم کور ته په کلي ته مرکز دې صاحب چې ننوځم ډېر ګوره دي دي کلي ته منتخب دې ته نه تا ته ویل چې لګېږم په تا سره ایګز څومره نه ودا پیسې شیخ دي لګېږم ما په ته اسد دې ولې احمد اختار دین نه راکړ ډاکټر ګوره لګېږم صاحب وزبي پیر صاحب دا ما ته چې زبي اختار راکړ نه دې ولې نه 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 راکړ نه ودرې نه زمونږ امرخیل ورور صاحب یې زبي وروره ګوره زبي تا ته د افغان فنګ اختار دا و چې تا ته ولې د تا ساته خو په دې شیانو په دې اصطلاحګانو باندې ته نه پوهېږې یعنې تا سره هغه کم سانه چې ته اوبه څښې هغه نه زه هم اوبه څښم مطلب یې ټوله دغه ده ته راځې وروره دا خبره ته په اختار یې ګڼې په دغه اصطلاحاتو په کلیوالي اصطلاحات چې تاسو نه پوهېږئ دا ستاسو مشکل ده وروره وایي ستا ساته زما څومره رګونه نږدې دي یعنې چې همغه سانه ته مو وچکې او زه م څښم کېدای شي ستا کلیوالي او دا یې د دومره مطلب دا ساده ده ده ګوره د پیر صاحب په دې ده که خبر نه دی ته زمونږ خوارزاده یې څوک دی ای وروره دغه خبر ده زه که تاسو ته نه دغه تا سره خو مې ټول بیا شی شریک کړي دی بیچاره په دې ما ملل زه یې پېژنم وروره د پلار نوم یې پیژنم نیکه یې پیژنم دا هم پیژنم بس وروره ما نه ته یې ده راولېږه نو چې صحیح ده بس تا ته لیږم بس صحیح ده تا ته پوهېږې لیږم چېرې اوسېږي دا اوس خبرې بالکل همدا اوس چېرته اوسېږي بالکل پرې پوه یم چیرې اوسېږي دا خو نر غوندې ووایه ځه زه نرغوندې درته وایم همدا اوس هم په افغانستان کې اوسېږي نه نو نرغوندې ګوره ته چې تلیفون ته یې ګورې هغه ته چې کوم شي ته یې ګورې هغه شی وروره نه ده همدا اوس ورته وایم چې دا بدل کړه وروره نه ده اوس وروره جرمني یې کړه نه همدا اوس نه ورته نه وایم هغه ته یې جرمني نه یې کړه ګورم زه خبر یم ځای چېرته ده ښه همدا اوس یې درته وایم دفتر هم جرمني څه یې ورته کړه جوړ سوی شیان هم ورته ایښي دي په دا ټولو یې همدا زه اوس خبر ورته یم وایم چې دا مه شی د ګنډه ورته کالي خو ګوره خو زه مه همدا ګنډه اوس ورته ورته وایم چې دا کالي شی د جرمني ته که دا همدا یې اوس چې ورته چا وایم چې امریکې ته راولېږه که سوژې چا ورکړې دا یې ورونو چا دومره غټ غټ کړې په دې خو ټولو مه کیسو کوه که نه خو خبر یم ګوره دغه بحث ځوان دغه یو ساعت شو پرېږده چې دغه خرکوس ملا زه هیبت الله زمانو باندې زه وغږېږو زمانو مقصد بس ته که پرېږده چې په پیژنې دې داوس ملا هیبت الله باندې لږ وغږېږو خرکوسه چې محبت الله ته کنځا کوي دا اوس د ده په مورو څوک وخېږي اوس داسې څوک شته د په مور وخېږي زه وي د په مور کیدو تا ته مې ما ویل ورته مشر سړی زه درته دروند وایم سړی چې خلکو دغه وایي چا زه ته مه درته کوه وایم د چې چا بد خلیفه پلار ته صاحب کنځا سراج خو الدین د تا ښه پلار ته واوروره څوک کنځا ونه کي ګوره زه وایم هر چې رقم دغه سره ملا د هیبت الله افغانستان غلام زمین د هغه هغه چې کړی تاسو دی صفي 11 الله ته ورځو رایې کې مواله ورکړو ده ولې 11 ورځو کې مونږ ټاکلی دی مونږ یا په دې یو یو ښځه کې د ته پاتې څوک یې کابل کې خرکوسه تراشه دله د ښځه هغه د پلار کنځل مه ته کوه ګوره صاحب بیادبه سړی کنځل مه تا کوه ته مې نظر دې کنځال خپله کړ وایه چې هر کنځال دا نظر وکړ لرې نو په دا خلک چې دي دا دې ټول سره کوم تیزن دا د معرفي کړې خپل خبرې تا نوم یې اخیستی بیخي په خبرو کې بیا راته وایي واوروره یاره په خو خدای وایي دغه واوروره کټګوري بیخي ستا نه موږ یو 3 کټګوري دي یو ته عمل نه کړی بل جنګ غواړي او موږ وره گفتمان غواړو زه دې ورور نه ده وی پودینه وای د جوی بده می اثر نیغه مساوز میکنه دا مغه کار ده السلام اتمر منګه ورور علیکم نه ده ورحمت الله وبرکاته پیر صاحب د وعلیکم هغه السلام یو هفته دوه هفتې د فکر دی د ډاکټر صاحب زبی کې کوم بعضې خبرو ته ګوره موږ مرته جګردان جلال الدین کباړي پیژنم څه نه دی نو افغاني دلته هغه کوي هوا خلکو ته نو ته په ما ولې لګېږې هر لاسونه وخت راسې مایک په ما خلاص کړي تا د چا چې وسړیه ویلي خو دي ته خپله په ټولو لګېږې زه تا په بیخي دغه ما سړي نه ورور هغه لګېږم جوړ چې د ما کړی د دی منافع ملي خلاف هر سړی خبره کېږي دغه مقابل کې درېږم منافع ملي دی په طالب کې نه ده نغښتې خلاف مستقل ته سړی به د زه چې خپل خپل د جب له عینکو ګورې نو زبی ته د جانه خپل شی ګوره په ما مه کوه وروره ته تا خبرو ته وسړیه په ته ما د مه جب له لګېږه پاکتین عینکو صاحب په ما مه لګېږه لطفا مشر سړی ډاکټر څو واره صاحب مې کله درته وویلې لګېدلی یم ګوره خو ته په ټولو لګېږې ګوره شوله دې ډاکټر خوره صاحب پرده دې کوه مه لګېږه په ما ټولان بیخي نه خورم لوبیا خورم قصه دې ده اوس ته په ټولو لګېږې پوه زه موږ په درته دغو نه وایو چې ورور لګېدم څه دې ده خبرو ته غوږ ونیسه بیا څه ما دی ملامت هغه که د تا سوټی د ما سر ګوره خدای دې نه کړي ما سوټی د طالب سره د طالب د لابیګر په سر به وي هېڅ دغه د افغان فنګ کیسه چې ده دا د ټولو افغانانو کیسه ده
راته وایي دا چور سند راوړه. دا څه دي؟ دا چور نه ده دا خبرې دي. ګوره زه لاړم ښه تخار ته، چې بدخشان لاړې. ته، بغلان ته. غوږ ونیسه پیر صاحب، اوس به واقعیتونو باندې غږېږو. ته که دومره حوصله لرې بیا غوږ راته ونیسه. ته واوره، ته په واقعیتو باندې نه، ته والکه ګوره بیا به درته واقعیتونه درته وایم. دلته م درته راکېناستلم یو ورځ د ننګرهار، یو ورځ دغه د سروبي د نغلو د پاټک سره چې په کوم ځای کې پاټک ده دغه د تګاب درایي سره دغه ځي. یو ورځ مې درته بررسي وکړه. 40 لکه افغانۍ ته امت لري. 40 لکه افغانۍ یو ورځ کې ته امت لري. دا پیسې تا څه کړل؟ دې مشرقي د خلکو نه اخلي. غوږ او دغسې ونیسه یو پیر ګوره صاحب، یو دقیقه ورته زما جواب دا خبره ته درکوم. غوږ شه. ته یو دقیقه ځواب بیا راته راکړه. 40 لکه دې نه درآمد لري او یو د وروره په سرخکانو کې ته اچولی ده. سروبي نه د سروبي ورته ټول وایم چورو چې چې غلا غوږ کړې. ونیسه، اوس غوږ ګوره ونیسه، دا غوږ خبرې ته مې غوږ ونیسه. شه. اوس د په کندهار لقبات کې نه لري، ګوره په د هلمند کې لقبان نه د مغه جلال آباد نه ګوره د سړک شروع ده. غوږ ونیسه، دا پیسې ګوره همغه په ته ځي. هلمند کې نه لري. ګوره زما خبرې 50 ته کیلومتره دا زما سړک ده، خبره دغه واوره، پیسې زما خبره ټولېږي. واوره، زما دا خبره واوره. یو دانه نشته ده بغیر د وردګو نه. ولې نشته ده؟ په هلمند کې نشته ده، په فراه کې نشته ده، په نیمروز کې نشته ده، په ارزګان کې نشته ده. ولې نشته دا خواته چې دې خواته دي؟ یو ولته په شمال کې اچولې د پیر چور دې شروع صاحب کړې دې شارا خواته. ده، دې خواته لغمان چاره پروت ده ده، یو جلال خواته، آباد پروت ده، کونړ نورستان په پروت ده. کندهار 10 خواته ولایته خو دې نه دي پراته که نه؟ شمال خو خواته د اخواته وروره ولې 10 ولایته پروت دي، هلته یې درته جوړ کړی. 10 تانې یې جوړ کړي. ولې قندار نه ولې نه اخلي؟ قندار نه کندهار ولې کې نه هم جوړ اخلي؟ ده که نه په شارا باندې؟ کوم خو ځای کې واقعیتونه کوم ځای کې ووایه جوړ ده؟ کوم ځای کې جوړ چې ده؟ تا وزړه د شهر ولایت کوم کې ځای یو کې؟ ځانه نه درته نه جوړ کړو. بالکل هر ولایت کې وروره په نه لغمان کې دی جوړ کړ. وروره تا ورشه 3 دانې په مشرقي کې ګوره. یو د په سروبي کې جوړ ده، یو د په لغمان درایي کې جوړ ده. ولې جوړ ده دغه زه دوه ځایونه درته کې؟ وایم سروبي نه سېزې، لغمان ولایت یو، ننګرهار 2، نورستان بل، کونړ د 4 ولایتو آفرین پیسو دغه صحیح ده. موټر څلور اجازه ولایتو، لري چې دغه ساحو کې څلور ولایتو. وګرځي. اوس زه درته وایم د هرات نه چې تا حرکت کوي تر کابل پورې راځي بغیر د میدان وردګ نه څو دانې نور دي؟ مهرباني اوس څو نو غوږ ولایته ونیسه تیری؟ ښه. شمال ته سېزې، شمال ته ګوره څو ولایت شمال دي. در اوره وای شمال مثال درته نه در کوم، خیمه. هغه زما هم در سوال کوم مشخص. مثال. غوږ ونیسه خو راته ما پرېږده خبرو ته وروره، داسې خو نه کېږي چې ما خبرو ته نه پرېږدې. وروره بغلان، تخار، بدخشان، قندوز، سمنگان، مزار، جوزجان، سرپل، فاریاب، دغه د ورور 10 ولایته سو. دلته یو دانه درته جوړ ده. د موټر حق لري چې په دغه یو سلاتیا یا 200 یا 300 یا 500 پیسو باندې دغه ولایتو کې وګرځي. خو جزیه له ملک خلکو نه نشي اخیستلی. صحیح ده حق یې صحیح ده. ده. غوږ هغه ونیسه. اوس خلکو ته څه پیسې د جوړه؟ جلال آباد هغه درته خلکو یادې کړم. ګوره، غوږ ونیسه، هغه غوږ خلکو ته ونیسه. لګیای پرېمې ګوره، ده، هغه پرېمې ده خلکو ته خبرې ته لګیای غوږ څه ونیسه. جوړه؟ غوږ ها ونیسه خبرې ته. دغه وروره پیسې چې ټولېږي ته نه یې خبر. ښه دغه شپږو میاشتې کېږي سړک روان ده. له جلال آباد نه شروع کړی دی، خو د لاتابند سړک 450 کیلومتره د ما ملګرو نیولی. امیر خان یار ته د زنګ ووهه، هغه پکې وروره شریک ده. د جمهوریت خلکو نیولی ولاکه طالب کار کوي. امیر خان یار پکې شریک ده، د تا احسان الله کاموال پکې شریک ده. یو بل سړی د ورور عملته په کاکړ کوي، ډیر مشهور ده په جلال آباد کې، د سولارو دکان لري، هغه پکې شریک ده، وروره کار کوي. نو د تاسو خو وروره د معلومات به د زر ته ټول دقیق سوالونه کوه، زه یو جواب اوس درکوم. اوس غوږ شه. دغه کوم خلکو ته چې ستا وزارت مالیه دی، ګمرکا ستا کمپیوټرایز دي، دغلته ولې یو کمپیوټر نه کېدی؟ د بلې ورځ معلومات هم در کومه، په بله ورځ باندې 1.5 میلیون ټولېږي، 15 لکه ټولېږي په بله کمپیوټر ورځ نه باندې. کنه، غوږ ونیسه. د ما ګوره سره چې اوس ګور ما سره غوږ ته یو ونیسه. دقیقه ته خو د ما خبرې ته دغه لږ غوږ ډېر شه. ښه منطقي په جواب بله درکم دی ته. ښه پیسې مې تحویل کړې غرفه کې، کمپیوټر هم ناسته، پیسې مې تحویل کړې. ګوره پر ځای راکړه. ښه ما سره د ټرک ده د فورډ، دا مې تحویل کړې. مخکې 50 متره مخکې بیا هغه سړي ودرولم. د دې وړکي موټرو 180 روپۍ تحویلېږي. د ما موټر سره غټ ده، ټرک ده، 8 سلنډه ده، په سلنډو په 2 اخلي په ټایرو. د ما پر ځای ولیدله، ویې لیدله چې ما 180 تحویل کړي دي. ته ویلې وای صحیح ده وروره، که نه باید د داسې فکر وکړو چې ما 80 روپۍ شاید تحویل کړي. نو دومره وروره داسې فکر مه کوه چې خدای ناخواسته کومه غلا روانه ده، چوره ګوره چپاول روان بله ده. ورځ ته ته به خو وروره ته ما خبرې ته اوس غوږ شه. اوس د ما خبرې ته غوږ شه. په یو ورځ باندې دغه خلک دي زی ورځي، په یو ورځ باندې 40 لکه راټولېږي تر اخره فرمای پورې 40 لکه ټولېږي. په بله ورځ باندې همدغه فرما اول نه تر اخره پورې 15 لکه ټولېږي.
ته پوهېږې ولې خو د تا د غاړې بند دي چې ته دغه یو معلومات دقیقه لرې مستند او نه به یې شریکوې او زه ورپسې ونه ګرځېدم سر مې په دې لارې کې ور نه کړه زه به له خپل مور و پلاره نه یم پیدا راسه دغه شرط ما وتا وهو دا راویلېږه شرط دا که شرط د ما خپل سر په دغې لارې کې بای نه نو او دغه پیسې د ملت چا خوړلې وې چورې کړی وو دا رقم خیانت یې کړی وو ته ما ته نفر راوښیې جزا یې له ما وخوړه زبي ته د ابراهیم زادران نه ډېر کټه سره یې بس نو وروره چې نه یې پېژنې وروره تا سره به زه څه لګیا اوسېږم هیڅ د یو عادي ډاکټر صاحب یو له پوښتنه بغلانو لرم ډاکټر صاحب یو پوښتنه بیا پوښتنه وکړې مننه ولرم نه کوي که نه کوي ګوره وې ته به اول مونږ ته دا تشخیص کې ته د معدنونو د وزارت ویان دی که یو عادي کنټراکټر یې که د یو عام افغان په حیث نظر ورکوي او که د طالبانو یو ملاتړی چېرته د معدنونو د وزارت ویان دی یا یې رسمي مامور یې که ته تکړه لطفا تا مخکې مې دا وکړه وایي زه اطلاعاتو ته اکسس لرم دغه چینایانو ته دي چې د معدن ورکړي د 2 معدنونو قراردادونه دلته احمدزي صاحب ته دا اوس ولېږه چې دا یې پین کې یو د امودریا حوزې او بل بدخشان کې د طلا استخراج راوړه چې د دې اګریمنټ ټول جزئیات شو مونږ امودریان ته خبر نه امودریا دغه یو کال کېږي ختم شو کینایان نسته اوس موږ خپل افغانان کار هغه کوو زوړ اګریمنټ خو به لرې که نه اګریمنټ پیپر صرف مونږ ته ولېږه هغوی وروره غلا کوله رخصت وروره اګریمنټ پیپر دې لوستی که نه راولېږه احمدزي ته هم ولېږه دغه زه لاړم من حیث یو عادي افغان د بغلانه لاړم تخار بدخشان قندوز دا ټول مې ولیدل تا ته د مشرقي سل هلکان راولم پیر صاحب ښه چیاب کې شخصي مځکې دي خلکو داسې خلک په دغه بشر نورزي باندې غږیږي زه د هیچا پوښتنې نه کوم قسم درته خورم چې مړ هم سم ولاکه نه د طالب پوښتې وکم دا واضح خبرې درته کوم تنا په تخار کې په د خطایانو کې په د بل کې د ننګرهار هغه ځوانان چې په وزارت مالیه کې وزارت اقتصاد کې د افغانستان بانک کې پښتني بانک کې ملي بانک کې دو کې کار کوه هر یو هلته وروره بیډینګ کېږي عریضه یې ورکړې 1 هکتار مځکه د 15 جریبه کېږي 2 هکتاره 3 هکتاره دغه یو مثال در کوم وزارت زراعت نه دی رئیس ته د خواصي ورور 15 هکتاره ځمکه یې نیولې ده نه وروره هلته داسې کوم چور روان ده نه د چا پلار چور کولی سي که ته دومره معلومات تاسې لرئ فنګ لرئ یا بلې لرئ لطفا دغلته یې وروره پن کوئ تاسې نشر کوئ زه وکیل مدافع یم که هر شي پسې ونه ګرځېدم سر مې په دغې لارې کې بای نه لوده بیا ما ته ووایه چې نه یې وروره نه پښتون وې نه افغان وې تا ته زه 100 هلکان راولم د عرفات ډېر مشهور ده په وزارت مالیه کې د ننګرهار د ورونه یې هملته دي کار کوي دا طلا یو جي کې نه ده دا نفت څه تاسې ښیې نفت ورسه لاړ سه د چینایانو هلته جنجالونه او شیانو که د موږ خپله له دغه معدن صنایع نه فارغین دي یو طالب نسته متخصص ټول د جمهوریت خلک دي امودریا کې دم کار کوي قشقري کې دم کار کوي انګوټ کې دم کار کوي نفت استخراجیږي فابریکې جوړې سوي دي مزار کې هغه دم افغانان دي بیرته دغه تیل دلته هغه باقی مانده چې پاتې کېږي ازبکستان کې وروره قیر ګریس موبلایل دا ټول شیان را جوړیږي بیرته راځي تاسې چې دا خبرې کوئ دماغ غلطې وګڼئ تاسې وروره یو شی دلته ماته نشر کوئ زه ورپسې ګرځم دا تاسې ادعا وکړه پیر صاحب د سړک پیسې دي ځي هلته سړک روان ده د 450 کیلومتره خپله د راجیب که درته مې هغه ورځې وویلې باید ونیسه نو خو پرېږدې د سړي باندې د واقعیتونه مه وایئ مهرباني پیر صاحب مهرباني ته دا کوسي راته ولې ته به دغه اسنادونه ماته راولېږې د ته 15 څوک لکه یې ولې تا نشر کوم طالب نه وایم خدای دې وکړي ته هغه زورور راوښیې له همغه پوښتنه زه کوم زه د ادرسونه ورکوم ښه د ملا هیبت الله ډلې نه دغه شی اسنادونه راولېږه تا 15 لکه یو ورځ اخیستل سوي د سړک 40 بیا اخیستل سوي د چا وړلي دي نومونه یې راکړه صبر وکړه د ملا هیبت الله ورته د ورڅ ګوره ټول برابر سو تیمنی او خلیفت الله د ټول کار روان ده د اوبو پروژې د روان دي د یو ته همدغه شی ماته په د برخه کې مسناد راک چې ته وای د صفایي اخلي زه د لغمان ډمې ما زه د لغمان ډمې ما چې وروره کور په کور به زه غلام ګرځوم او وروره خلکو ته به خبرې کوم ګوره سړی دلته راغی تا ته یې ویلې چې زه د دغه جیسانیزه یم که چې یم تا ورته وایي زه په دې کلي کې بیخي دغه قوم نسته ته دروغ وایې نو ته دومره لغمان نه بلدیت لرې زه هم بلد یم ګوره لغمان کې ښه زه تا ته وایم چې ته لږ زره نور هم سورسو ته دې وروره مراجعه وکړه چې په لغمان کې کوم عامل منفعه پروژې روانې دي
اتمر زه دې غین ته مې وایم ها پرېږده نور د اتمر اتمر چې د ده زه اتمر دې بې ادبي دې معافي اتمر زه دې غین ته مې وایم حاجي دې خوټو ته مې وایم اوس هم چې ورور چېرته تجارت ده چېرته نه ده طالبانو سره شریک ده د ذاکر قیوم دې هم راته یاره مننه احمد زی صاحب کور د ودان زه به د پیر صاحب ته معلوم یم په ساعتونو مې دلته بحث ته غوږ نیولی یو غږېږم هم نه ساعتونه نن خو 8 هم دومره ساعته 9 اواز ساعته 10 ساعته غږونه در وکړل امرخیل صاحب د موږ غږ دې نه اورېده که څه حساب دی؟ ولې تاسې د الله په وحدانیت باور وکړئ چې په ما یې بیخي ونه کوي چې په دا 5-6 کلونو کې ما بحث ته زړه نه دی تنګ شوی خو نن مې قسم په خدای دا خلق مې یو رقم را بدېده غوندې چې دا څه شی شروع کړل دا څه شی څه خبرې دي دا څه رقم بحث کومې خواته اخلال شو چېرته لاړه سرکه زه پوښتنه کوم وسړی دغلته ما مور د 15 کلونو ده ته راشه زه سند یم زه درته درکومه سند د 15 کلونو مور مې دلته کوټه پې باندې راکیني وایي پیسې به ته راته راولېږي خو دلته به م کار ته څوک پرېږدي چې دا کوټه پې باندې جوړه کړو په والله بالله د خپلې مور ته مې کوټه نشم جوړولی ډېر اسانه لار دا امرخیل پرېږده مړه تاسې چټیات مه غږوئ وایي علم په څه ده او میر علم په څه ده د مور ته زوی خو یو دقه خبرې ته غوږ شه یاره دا 8 ساعته م تا ته غوږ ونیو اوس موږ هم حق لرو که نه لرو یاره دا کوم رقم بحث ده یا به بیا زه ښکته شم احمد زی صاحب لاړ به شم درنه چېرته به کوم بل کار وکړم دا څه ریشخند راخیستی ده ناروغه مور مې پاکستان ته لیږم په 4,000 روپۍ ما نه یو ویزه غواړي دا راځي دا ما ته وایي زه پوښتنه کومه تا تر اوسه د کوم شي پوښتنه کړې 40 میلیونه انسانانو ته په مرۍ باندې چاړې ایښې ته یې پوښتنه کړې دا راځي ما ته وایي زه تا پوښتنه کومه ښځه خیر وکړي که دا بحث ولا چې بیخي خلق مې را په تنګ شو دا بحث خوند نه کوي ما ته نور خوند نه راکوي احمد زی صاحب ما لاس دې دپاره اصل جګ کړی و چې زه تا نه پوښتنه وکړم چې تا نن په بحث کې ویلې چې دوی مخکې مې هم دا یادونه درته وکړله چې دوی قرآن او حدیث تشا کړې ده او حنفي فقه باندې دغه جوړوي زه اوس تا نه پوښتنه کوم چې ته دا خبره په کوم سند باندې کوي دوی خو د حنفي فقه سره هم په ښکاره په ډېرو مسایلو کې په مخالفت کې دي اول زه تاته یو لنډ مثال وایم او ته به ما ته ځواب راکړې که یو کافر که یو هندو په یو مسلمانه ښځه باندې جنسي تیری وکړي حنفي فقه مسلمان ته د دې اجازه ورکوي چې دې هندو ته د دې کافر ته د اوبو ګرمولو وسایل ورکړي چې دی پې باندې ولامبي جواب راکړه احمد زی صاحب حنفي فقه کې دا شته یاره نه دا خو نسته پکې یو هندو راجګېږي یو کافر راجګېږي یو بېدینه راجګېږي په یو مسلمانه ښځه جنسي تیری کوي او بل سړی راجګېږي دې ته د اوبو ګرمولو وسایل ورکوي بیا چې دی پې باندې پس له جنسي تیري ولامبي دا شته په حنفي فقه کې بیا نه نسته بالکل نسته نو بیا ته په کوم اساس دا خبره کوي چې دوی د حنفي فقه له مخې لګیا دي جناب امرخیل صاحب د حنفیت تقریبا د 15% یې راخیستي دي اصلا نور د دوی خپل خواهشاتو د خپل طبیعت حکومت کوي خیر ما هم دغه خبره کوله چې دې ته دغه ته د اشتباه ته د پام وکړه دلته د حنفي فقه مسایل نه دي مطرح دلته یوازې د شخصي جیبونو د شخصي خواهشاتو مسایل مطرح دي که نه وای په حنفي فقه کې مطلق د ټاپي د غازو پایپلاین نشته ځکه چې هلته هندوان په مسلمانانو او ښځو باندې جنسي تیری کوي او ته ورته غاز ورلیږي په پایپلاین کې چې دې باندې ځان ته اوبه ګرمې کړه او بیا پې ولامبه دا مطلق ناروا ده په حنفي فقه کې په سند سره او که څوک وایي چې دا شته په حنفي فقه کې دا ډاکټر زبي باید په دغسې موضوعاتو باندې وغږېږي دا باید دغه پاس چې دا پرېږده مړه یاره داسې مړه 10 متره سړک او 15 متره سړک دا شیان ته دا پرېږده او بله خبره امرخیل صاحب وبخه بل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولا جاپان هم ترې نه جوړ کړي چې شریعت او اسلام پکې نه وي که نه نه در سره منم دا خو د اول ولای مې کور مخې سړک دا ماته وایي سند ماته مړه هسې اعصاب را خرابېږي په ځینو خبرو ما کور مخې ته دا کوم سړک چې تېرېږي دی ما کور مخې ته د کندو کپر پروت ده 4 کاله کېږي جمهوریت کې افتتاح شوې وه تر اوسه پورې نه ده زه اوس هم کور ته چې ځم په خټو کې تېرېږم ملک نه لري وسړی زما د کور مخې ته ده راویلېږه زه ورسره ځم انکشاف اطلاعات وزارت درته جوړې کړم ته په کومه موضوع کې د انکشاف اتحاد زه دغه کوم سړک چې ته وایې همدغه یې ما یې کور مخې ته تېر شوی فواید عامې ته سره زه راولېږم ملک نه لري سړی نه لري ډاکټر صاحب
لرې که دا د سړکونو باسونه دا هلته لاړ شه احمدزی سالنګه صاحب خېړ کاږلې که بیا ووایه چې ما درته احمدزی صاحب ته وایي ګلو دا پاکستان په صاحب دې مسایلو راسئ نه ده. ښه چکر یې در کومه د سلطان حمید اخندزاده هم راولئ پیر صاحب تم راسه خوږیاڼی راځه حارث اکا تم راسه امرخیل صاحب راځه وطن ګلې گلزار دا احمدزی ماته صاحب زما د ډاکټر خبرې زبي جواب دا راکړه. ماته دی ولې صاحب ونه ویل ټول ته یې صاحب وویل نه واه پوهېږم. احمدزی خوږیاڼی صاحب صاحب قربان دې سم یو منټ خوږیاڼی کې ډېر ملګري د امرخیل صاحب خبره کوي خیر. ګوره زبي کړله احمدزی صاحب غږ مې اورې او ستاسو غږ ښاغلی حسن او احمد صاحب اورو دی زما پوښتنه ځوابوي که یې نه ځوابوي. د مخکې د حنفي فقې دعوه وکړه زه غواړم دا مسله ورسره سپینه کړم. ورکه ځواب احمدزی صاحب. راته دا خبره ځواب که چې یو سړی ستا په مسلمانه په مؤمنه باندې سیاسرې باندې تورسرې باندې جنسي تیری کوي ظلم ورسره کوي ناروا ورسره کوي ته بیا هغې سړي ته په دغه کې په لرګي اخلي ورته چې لاړ شي او دا داسې کار ویې سوځوي په باندې داسې کار ولګي. ده ښه دا دې جواب هم راکړه چې که یو څوک تا ته 1 متر 2 متره نه بلکې 100 متره او 100 کیلومتره سړکونه اخیړ کړي او کاږلي کړي درته او قیرې کړي او څشي کړي او دا درته خوند درکوي که نه یو څوک شریعت دلته تطبیق کړي پلی یې کړي په کوم یو کې ته ورسره خوشحاله ونه کړي او سړک هم درته جوړ نه شي بالکل کړی. سړک راته جوړ مه کوه سړک راته څه په درد کوي سړک شریعت خو زما او برخه که او سړک بله درته خبره جوړ پیر صاحب امرخیل صاحب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اساسي میشن چې کوم یو هغه سړکونو جوړول نه ول نه د کوشتېپې کانالو هغه وظیفه څه شی وه اسلام رسول خلکو ته او خپلو دینه شاته چې کوم علما دي او مثلا مشران دي امیرالمؤمنین لکه خلیفګان دي د دوی هم ورته میشن و. هڅه اخلالی ښه پام دی ګوره چې خپله اخلالی زه اوس تا نه دا پوښتنه هم کوم د حنفي فقې پر بنیاد باندې په حنفي فقه کې دا راځي چې امیرالمؤمنین په کال کې یو ځل باید جهاد دغه کی اقدامي جهاد وکړي. اقدامي جهاد معنا دا چې دی پې ورمخکې شي نور خو هغه دغه تاسو ته معلومه ده که نه چې یو فرضي جهاد ده او یو فرض کفایي ده او یو فرض عین ده او یو څنګه ده یو اقدامي جهاد ده یعنی ته به له خپلې جغرافیې نه په کال کې یو ځل وروځي. بېشکه بالکل دا صحیح خبره ده دا د حنفي فقې اصل ده. بالکل دا صحیح ده. او دا خبره په سند درته بله خبره جناب امرخیل صاحب بله خبره دا ده چې دوی خو اقدامي خو په جای پرېږده حتی هغه د فلسطین معامله یې مې ویلې وای دا دوی داخلي معامله ده. منې ته تا ته وایم دا نو اوس پوښتنه شوه زه نه غواړم داسې ماشومانو سره منې که ماشومانه نه بحثونه وکړم زه نه غواړم ماشومانه بحثونه وکړم زه احمدي صاحب سره یو څو خبرې لرم. سوالونه او جوابونه غواړې ته اوس جواب راکړه ته منې که نه زه خو تا نه ما پوښتنه نه ده کړې که نه که ما تا نه کومه پوښتنه کړې ته کړې منې که نه منې ما ته ووایم زه جواب وایم زه نه زه ده ته وایم او در زه قسم معلومه نه زه غواړم احمدي صاحب سره یو څو ته منې که نه دغه نفي فقه یو دوه احمدزی صاحب زه غواړم تا سره یو دوه دقیقې مهرباني وکړه امرخیل صاحب مهرباني. نو دا خو د اقدامي جهاد خبره شوه چې ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې په حنفي فقه کې دا مسله ده او مخکې مې درته بله خبره را یاد ته راغله الله تعالی قرآن کریم کې دا خبره هم کوي وما لکم الا تقاتلون فی سبیل وایي تاسې ته څه درسوي دي چې تاسې د الله په لاره کې جنګ نه کوئ. اوس دغه خبره اوس په دوی باندې صدق کوي دوی باندې څه سوي دي امرخیل صاحب چې دوی د خدای په لاره کې جنګ نه کوي الله تعالی ګیله ترې کوي شکایت ترې کوي. بېشکه و استاد دواړه خو د یو فکر خلک زه تا نه سوال کوم امرخیل صاحب حنفي فقه منې که نه دوی باندې څه شوي دوی د امریکا په قرارداد باندې امرخیل صاحب حنفي فقه منې که نه منې داسې راته ووایه او کله چې جمهوریت قرارداد اخیسته د امریکا نه د ډالرو په دغه کې مقابل کې دلته د اسلام او د شریعت په سر سودا کول او هغه کفر ته رسېدل او کله چې امارت دا کار کوي دوی بیا اسلامي نظام ورته وایي. نو خبره په دې ځای کې ټوله ده
خبره په نو حنفي فقه کې په نشته. قیامت کې چې الله تعالی له تا نه پوښتنه سوي وکړي چې دوی ولې جهاد نه کوي، ته به همدا خبر ورته کوي چې دوی قرارداد کړی و په دوحه کې؟ بېشکه به زه همدا خبره ورته کوم. زه به همدا خبره ورته کوم چې ستا له فرامینو نه ستا له احکامو نه یې مخ اړولی و او هره خبره به یې د دوحې د قرارداد په اساس کوله. د دوحې قرارداد د دوی دپاره داسې و لکه یو رانازله شوې صحیفه، او وجه دا وه چې هغوی ورته ډالر ورکول. خبره ټوله د موالاتو وه، له کفر سره یې موالات کړي ول او دوی ستا له لارې نه وتلي ول. که مانه هر دا خو بیا د هغه بل آیت مصداق هم دنیا ګرځي، وان الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره. الله تعالی وایي څوک چې دغه آیاتونه دا وایي چې په پیسو باندې خرڅوي، په قیامت کې به الله تعالی سره هیڅ برخه نه وي. دا خو د دې آیاتو لاندې راځي. دا خلک د تباه دي تباه. بېشکه هو تباه نه هم پسې تباه دي، خو ما غوښتل چې لږ تاسو ته دا وضاحت هم درکړم چې حنفي فقه مه بدناموئ. حنفي فقه پاکه سوتره فقه ده. ته حنفي منې فقه کې جلال دغسې احمد مسایلو خیل ته صاحب، هیڅ کوم جواز نه ته جوړیږي. منې که په نه حنفي فقه د کې حنفي فقه ته منې که نه؟ زه د سوال کوم، منې که نه مسلمان یو 2000 چرته نور هم دا خبره وکړه، ما سره دې جواب ستا ته نه ولې نه درکوم. راکې؟ زه په لنډی دې درته پوهېږم چې ولې نه راکې. بیخي زه به نه جواب غواړم تا ورکم، سره بحث. زه ته مه جواب راکوه، ورکم. تا ناسده مزه زه پوښتنه نه کوم. زه دنه نه خو دای زه جواب درکوم که نه. ګوره فقه حنفي کې ښې خبرې هم شته، ګنده خبرې هم شته. ښې خبرې موږ د هر چا راخلو. دغه مخکې تا افغان فنګ صاحب یادوو، ښې خبرې همدغه غوږ رقم ونیسه ښې خبرې وروره موږ هم راخیستې دي. غوږ د ونیسه طالبانو که په نه، لاره ګنجشکک پیدا کوې. غوږ ونیسه ډاکټر صاحب. د افغان فنګ صاحب مخکې تا یادوو، د ده ښه خبره هم راخلو، بده نه راخلو. دا د امرخیل صاحب هم ښې خبرې اورو، بدو باندې موږ عمل نه کوو، کار یې نور خپل ده. د هر انسان دا د شیخ هیبت الله دا د شیخ هیبت الله ښه خبره موږ اخلو. احمد زای صاحب دی د منهج د مسلمان ما ته جواب راکړي، منې امرخیل صاحب د حنفي فقه که نه؟ نه راته ووایه. زه له دې خبرې سره همغږی نه یم چې په حنفي فقه کې بده خبره هم شته. حنفي فقه کې بدې خبرې نشته، ټولې پاکې خبرې دي. موضوع صرف دغومره ده چې دوی په سرچپه اړخ باندې اړوي. وایم ته منې دوی که نه منې منهج د مسلمان؟ و پیر صاحب دا بحث ولې د اخلال نه ووځي؟ پرېږده هغه وایي زه جواب نه درکوم. نو څه کوې؟ ډاکټر اوس زکي صحیح اوس اوس بس وایي صحیح چې زه اوس شرعي بس حکومت صحیح ځای ته غواړم، راځه، حنفي فقه راغی ټوله بیرته سمه صحیح ده. ځای ته ته راځئ بس دا صحیح موبایل ځای ته راغی. امرخیل صاحب که ته کومه خبره لرې مهرباني وکړه، که نه دغه خوږیاڼي صاحب ته به راسو، پکتیان صاحب ته